سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول ګران ملګري به راته روغ او جوړ اوسئ. ګران ملګرو زه ستاسو مصطفی نوري صادرانه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ د ویب سایټ جوړولو څلورمه ویډیو ده چې موږ څنګه کولی شو هغه ټامپلیټ په ښه شکل ډیزاین کړو. نو یو څه مشکلات له وجې مې ویډیو لږ وځنډول، انشاءالله نور ویډیوګان لږ پر وخت درته اپلوډوم په دې هیله چې تاسو مکمل یې وګورئ. نو مخکې له دې چې ویډیو درته شروع کړم، تاسو که زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، لومړی دونه مخکې تاسو ویډیو لایک کړئ. کله چې لایک کړله بیا به تاسو چینل سبسکرایب کړئ، د سور بټن به وکړئ، دا مهم چې وکړئ کړله څنګه چې به د ګیله ګنټه علامه راشي هغه به ضروري وکړئ، بیا به زموږ ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې ته رسیږي. نو اوس راځم د ویډیو پر لور. لومړی خو به براوزر ته راشي، کوم براوزر کې چې کوم هغه ویب سایټ را خلاص کړی، زه راځم دغه براوزر ته راځم، دا را خلاصوم. په تمه کېږو چې را خلاص شي. دا را خلاص شوله. نو دلته ما ته زیاتو ملګرو ویل تا بل ویب سایټ ټامپلیټ دی چې هغه ورته انتخاب کړه. نو سیمه هم د هغو په غوښتنه د موږ ټامپلیټ ورته انتخاب کړه، دغه ټامپلیټ. نو اوس څنګه کولی شو دا ټامپلیټ په ښه شکل ډیزاین کړو، لینک زه ډسکرپشن کې درته ایږدم. نو په ښه شکل یې ښایسته یې کړو لکه څرنګه چې ما دغه ډیزاین کړی. لکه څرنګه چې دغه ویب سایټ ډیزاین شوی ده په دو ښایسته شکل، په دغه شکل یې موږ ډیزاین کړو. د ویب سایټ ته تاسو وګورئ، په دغه شکل ډیزاین یې کړو. نو زه په همدغه شکل یې درته ډیزاین کوم، دغه ځایو کې به درته اعلانات پکې راځي. نو متن سره په دغه ځای کې باید اعلانات راشي، او په همدې شکل دغه ځایو کې هم باید اعلانات راشي. نو دغه شکل یې ډیزاین کوو. نو زه راځم ډیزاین په لور. لومړی له دوی څخه ووځم ویب سایټ څخه، سرچ کوم blogger.com. کله چې را خلاص کړه نو دلته بلوګر هم چې را خلاص کړه، بلوګر کې به تاسو راشئ دې ځای ته، دا بوکې کړئ. مخکې له دې څخه به زه یو ځلې دغه خپل پوسټونه چک کړم. په دو کې ټکنالوژي همداسې هغه دو کې داسې کېږي. ښه تاسو به همدا بخښنې سره دغه بوکې کړئ، دا بوکې کړئ. دا هم چې کله اوکې کړه دلته به دا صفحه خلاص شي. نو دلته چې دا صفحه خلاص شوله په دو کې به دا اوکې کړئ. دا هم چې اوکې کړله نو دلته مینو ده. دغه مینو څنګه کولی شو په ښه شکل ډیزاین کړو. نو دلته هم ده، همداسې ده، بل ده، دا به ټول ډیلیټ کړئ. زه بیا یو ځل دو څخه ورتېر شو، دا یو ځل به په دغو کې کار شروع کړو. دغه فالو کې دغه چې تاسو وینئ دا به اوکې کړئ، دو کې به دا اوکې کړئ. دلته راشئ. نو دا هم چې کله اوکې کړله دلته ټکنالوژي ده، ټکنالوژي به تاسو داسې را کاپي کړئ. ټکنالوژي دا چې دا به را کاپي کړئ، له دې ځای څخه به بېرته ووځئ. نو اوس زموږ ویب سایټ ته ګورو. ټکنالوژي کې هېڅ هم نشته. نو اوس راځو خپل پوسټو ته. پوسټ ته به راشو. نو دلته زه ګورم زما ټکنالوژي پوسټونه چېرته پکې شته که نه. زه ښایي زه
دا لومړی پوسټ چې ده دا به ایډیټ کړم. دا مې چې ایډیټ کړله ایډیټ کې راځم ایډیټ کې به راشم دغلته په دې ځای کې به زه ورکړم هماغه ټکنالوژي مې چې کله ورکړل دلته به یې ډون کړم او دلته به اپډیټ کړم. دا مې چې اوکې کړله اوس زه ورځم چې راخلاص شي. دا ده ټکنالوژي ته اضافه شوه کولی شم دلته زیات شمېر پوسټونه ټکنالوژي پوسټونه اړوند پوسټونه چې هغه هم همدا شکل کړي او سپورټ ده. نو زه به له دې ځای څخه ووځم بېرته به دلته راشم دلته تاسو د سپورټ وینئ دا به اوکې کړم. سپورټ څخه دغه سپورټ چې ده دغه لاندې ښکته سپورټ دا به راکاپي کړم بېرته به راشم پوسټ ته سپورټ دولت زرجان به ایډیټ کړم. بېرته به راشم پوسټ ته چې راغلم دا به اوکې کړي. دا مې چې اوکې کړله دلته به اوس هماغه پیور پیسټ کړم. دا ده چې پیسټ شوله دا به اوکې کړم بېرته به یې اپډیټ کړم. په همدې شکل تاسو کولی شئ زیات شمېر پوسټونه په همدې شکل کوئ. که زه اوس دا کړم وخت زیات نیسي وخت ضایع کېږي چټي بې ځایه ویډیو هم اوږده کېږي. نو دغه د ټکنالوژي کې شوله همدلته سپورټ کې دا شوله همدې شکل کولی شئ ښکلی ډیزاین کړئ. نو دلته دا موزیک او دا شان موزیک دا شان چې دي دا به ترې هم زړه چې تاسو ورته اضافه کوئ که نه کوئ تاسو خپل زړه. نو زه به هغه ترې لرې کړم موزیک. راځم دلته ښکته خواته به راشم دلته به راشم له دې ځای څخه به یې ریموو کړم. همداسې د بل به یې هم دلته کړم ریموو لپاره به یې دغه اوکې کړه. هم چې کله اوکې کړله دلته به یې یس کړه نو دا به هم ریموو شي ورپسې. نو دلته به راشم دا به هم ریموو کړم. کولی شئ هغه تاسو هر څه معلومات هم چې زړه وي هغلته یې ور اضافه کړئ. نو دا یې طریقه وه. دغه ځایو کې هم پوسټونه دي څنګه کولی شو پخواني پوسټونه دلته کړو یا نوي پوسټونه کړو. دلته سپورټ پوسټ دا به هم اوس خپله ورسره اتومات ورسره ایډیټ شوي وي او دلته هم دا وایي چې باید څومره وخت مخکې پوسټونه راشي. نو دلته تاسو همدغه 7 ورځې ورته انتخابوئ 30 ورځې 1 کال همداسې هر وخت سیو به یې کړئ. نو زه اوس راځم اوس ویب سایټ چکوم څنګه شوی ده. دا بزنس کې کولی شي بل ځای بل شی ورته اضافه کړئ. نو دلته ویب سایټ اوس تقریبا په دغه شکل باندې شوی ده. دلته هم باید پوسټونه راشي نه پوهیم چې ولې رانغلل. دلته هم کولی شي زه کوم هغه باید راشي. دغه پوسټ و دا هم چې اوکې کړله دلته به دغه ال ټایم کړئ. ته پته چې موږ د پوسټو کم وخت کېدو له خاطره رانغلل. اوس پوسټ باید 100% راغلی وي. نو تاسې اوس وینئ پوسټونه مکمل شکل باندې راغلل دلته. نو دا یې طریقه وه. که طریقه هم خوښه شوې وي ویډیو ته به ضروري لایک ورکړئ. راتلونکې طریقه کې به دا څنګه ډیزاین کړو دلته او همداسې دغه مینو چې ده دا څنګه په خپل زړه ښکلي ډیزاین کړو. نو تاسو کولی شئ دغه ټمپلیټ په دو شکل هم را ډیزاین کړئ. دلته چې راغلی دغه ټمپلیټ ده نو دو ځای څخه یې تاسو ښکلي ټمپلیټ په خپل زړه ورته را ډاونلوډ کړئ. نو دا د ټمپلیټ ډاونلوډولو طریقه هم د دو شکل ډاونلوډېږي. نو هغه ستاسو زړه دو ځای را ډاونلوډوئ او که زه تاسو ډسکریپشن کې لینک پرېږدم هغه را ډاونلوډوئ.
نو تر بلې ویډیو په پاک راز سپارم ښه وخت درته غواړم د خدای په امان.